السلام علیکم and welcome to دیروی اکیډمي. دیروی اکیډمي کې تاسو ته هرکلی او خوش آمدید وایو. نن به په دې ویډیو کې مونږه د انګلیش د انګریزي ژبې 15 ډېرې زیاتې مهمې او داسې جملې وایو کوم چې روزانه مونږ ډېر زیات استعمالوو. خصوصا د دې جملو په ذریعه باندې مونږ خپلو ماشومانو سره په انګریزي ژبه کې خبرې کولی شو. دا جملې مونږ عامې هم استعمالولی شو، خو خصوصا د خپلو ماشومانو سره په انګریزي ویلو کې به مونږ ته ډېره زیاته فایده راکړي. نو خپل نننی سبق شروع کوو. اولنۍ جمله ده sleep quietly. sleep quietly. غلی اوده شه. switch off the TV. switch off the TV. ټلویزیون بند کا. wear clothes. wear clothes. جامې واغونده. don't tell your father. Don't tell your father. خپل پلار ته مه وایه. دا خبره خپل پلار ته مه کوه. Let's go the park. Let's go the park. راځئ چې پارک ته ځو. راځئ چې پارک ته ځو. Let's go the park. Clean your nose. خپله پوزه صفا کا. Clean your nose. خپله پوزه صفا کا. خپله پوزه صفا کا. Don't climb the roof. Don't climb the roof. چت ته مه خیجه. چت ته مه خیجه. Don't fight. Don't fight. جګړه مه کوه. لانجه مه کوه. جګړه مه کوه. Get in the car. Get in the car. ګاړي کې کښېنه. موټر کې کښېنه. Go upstairs. Go upstairs. بره لاړ شه. Go up هم ویلی شي دلته. Go up بره لاړ شه یا go upstairs بره لاړ شه په پړوو باندې. stairs اصل کې پړوو ته وایي کوم باندې چې خلک سټپ بای سټپ خیجي بره. come down. ښکته راشه. come down. ښکته راشه. return the amount. return the amount. روپۍ یا پیسې واپس کا. روپۍ واپس کا. bring it from shop. دا د دکان نه راوړه. bring it from shop. دا د دکان نه راوړه. دا سیز د دکان نه راوړه. یا د اټ په ځای باندې چې کوم سیز ته دکان نه راغواړي هغه ویلی شي. tell me now. tell me now. ما ته هم اوس ووایه. ما ته اوس ووایه. Don't take your hand out. لاس بهر مه وباسه. لاس بهر مه وباسه. ته ماشوم ته وایې د ګاډي نه لاس بهر ته مه وباسه یا د بل څیز نه نو داسې به ورته وایې Don't take your hand out. Don't be lazy. سستی یا ناراستی مه کوه. سستی مه کوه. Don't be lazy. Do your studies. خپل سبق وایه. Do your studies. خپل سبق وایه. Who scolded you. Who scolded you. چا ته ورټلې. چا تا ته بدې ردې وویلې. scolded means څوک رټل چا ته بدې ردې ویل خرابې خبرې کول. scolded دغه مطلب دی. I am getting late. I am getting late. ما باندې ناوخته کیږي. ما باندې بې وخته کیږي. Don't be angry. مه غوسه کیږه. Don't be angry. مه غوسه کیږه. offer prayer. offer prayer. منځ وکړه. منځ ادا کا. This is for you. This is for you. دا ستا دپاره. This is for you. دا ستا دپاره. یو څیز دی هغه ته وایي چې دا ستا دپاره نو دې لپاره به استعمالی This is for you. Very good. ډېر ښه. Very good. ډېر ښه. No. Not at all. نه بالکل نه. No, not at all. نه بالکل نه. چاته وی
دا کار دا خبره بالکل نشي کېدی، نو څه به ورته وایې نو، نه، not at all، بالکل نه. doesn't matter هیڅ خبره نه ده. doesn't matter هیڅ خبره نه ده. دا وی 15 ډېرې زیاتې مهمې او ډېرې زیاتې استعمالیدونکي د انګریزي ژبې جملې کوم چې به تاسو لا په انګلیش ویلو کې ډېره زیاته فایده درکړي. دا قسمه نورې ویډیوګانې هم موږ په خپل چینل کې اپلوډ کړي دي. د نورو داسې ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره زیاته مننه.